ګوره زه خو عام طور دا خبره هر ځای پیښوم چې تکلیفونه دا د الله تعالی د محبت علامه وي. الله تعالی د خپل محبت په خاطر پر یو بنده باندې تکلیف ایږدي. حکیم الامت حضرت اشرف علي تانوي رحمت الله علیه د دې عجیب شایسته مثال پیش کړی دی. هغه یو سړی بیمار دی چې د خپل بیماری په خاطر ډاکټر لورلی. ډاکټر د هغې بیمار دپاره د اپریشن تجویز وکړي چې سړی ستانه جوړي بغیر د اپریشن نه نشه کیږي. نو بیا په اپریشن کې څه دي، د هغې سړي پر دې بدن باندې چاړه چلیدل، د هغې پوست او غوښې ځله پرې کول، د هغې د بدن اډوکې او رګونه ځله جلا کول په اپریشن کې دا دي. لیکن د هغه سره سره هغه مریض هغه ډاکټر باندې سپارښت هم کوي، هغه ډاکټر ته پیسې او فیس هم ورکوي، او هغه ډاکټر ته خپل عجز او زاریم پیښوي چې زما پر بدن باندې اپریشن وکړه او زما پر بدن باندې چاړه وچلوه. ځکه د هغې مریض په دې باندې سر خلاص دی چې دغه چاړه چې زما پر بدن باندې وچلیږي د دې په خاطر چې ما ته کم تکلیف دی، دا تکلیف عارضي دی. لیکن د دې تکلیفه څه وروسته چې ما ته کم صحت راکول کیږي، هغه صحت ډېر لوی نعمت دی، او د هغې صحت په مقابل کې دا تکلیف هیڅ هم نه دی. نو ځکه هغې مریض په دې اپریشن باندې خوشحاله او دا اپریشن په ډېر شوق باندې او دا اپریشن په ډېر لوی فیس باندې او دا اپریشن په ډېر سپارښت باندې د خپل ځان دپاره تجویز او خیر بولي. بعینه دا غره کوم الله تعالی چې پر کوم چا باندې تکلیف کیږدي، چې کله نیک بندهی او د دین په حقیقت باندې آگاه و خبر بندهی، نو هغې ته هم دا ورمعلومیږي چې دغه تکلیفونه چې الله تعالی پر ما باندې راوستلی دي دا ظاهرا یو څه تکلیف دی، لیکن د دې په خاطر الله تعالی زما زندگی د ګناهونو صفا کوي، او د دې په خاطر الله تعالی په جنتو کې زما درجات بلندوي، او هغې ګناهونه صفا کول او هغه د جنتو لوړې درجات ما ته راکول، هغه دومره لوی نعمت دی، هغه د الله تعالی دومره لوی کرم و احسان دی چې د هغې په مقابل کې دغه تکلیفونه چې د کومو تکلیفو په خاطر الله تعالی زه د ګناهونو څخه صفا کم، دا تکلیفونه د هغې نعمتو په مقابل کې هیڅ نه دي. نو بیا هغه بنده دغه تکلیفونه او هغه بنده دغه مسکنت او هغه بنده دغه پریشانۍ دا په ډېر شوق باندې تیروي او په ډېر شوق برداشتوي، او دا د الله تعالی یو رحمت بولي، ځکه د دې په ذریعه باندې دته ابدي نعمتونه د جنت د دې په بدله کې الله تعالی دته ابدي نعمتونه خپل رضا ور نصیب کوي. او د الله تعالی رضا دا ډېر لوی نعمت دی، د الله جنت ډېر لوی نعمت دی، د هغې په عوض کې د دنیا تکلیفات خلک هیڅ نه بولي.